الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زماد دين مسلمانان وعزت من دورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلم چنن دتد الله تعالى د کتاب نوڅو آیاتونه سره شریک کم. الله رب العالمین فرمای: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. په دې مبارک صورت کې الله رب العالمین انسانان ته فرمای چې د دنیا د ډیروالي لالچ کې د آخرت او دین نه تر مرګه پورې غافل او بې پروا شي. داسې پکار نه ده، لږ دین او آخرت ته توجه ورکړه. پوهه به شي چې جهنم وګورې او د نعمتونو پوښتنه دې وشي. مسلمانانو، دا دنیا فانی او ختمېدونکې ده او آخرت باقي او همیشه دی، نو دې فانی دنیا په خاطر خپل ابدي کور مه ورانوئ او دنیا نه زیات کار د آخرت دپاره وکئ او خپل رب سره داسې تعلق جوړ کئ چې جنت ته مو داخل او جهنم څخه مو بچ کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.